یو سفر کې حضور پاک روانو د مرګرو سره، نو قانون بدو چې په سفر کې به کم ځای دمه کوله، نو کارونه به تقسیم کړل. چا به وی زما خیمې تړو، یو ګروپ بدو، بل ګروپ بدو چې هغوی به وي مونږ به څاروي سیره وکړو. نو هر چا خپل کارونه تقسیم کړل. چا وی مونږ به خیمې خښې کړو، چا وی مونږ به څاروي اوبه کړو، چا وی مونږ به څارو له ګیاګانې راوړو. چا یو ذمہ داری واغشته، چا بله. چا وی مونږ به پخلی وکړو ځکه چې خوراک به م پکاري، دسکل اوبه م پکاري، څاروي سیرابول م پکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی یو کارم پرېښو دا به زه کوم. وی د الله رسوله کم کار دی؟ وی یو دنه پاتې شو. وی ما ته ووایې الله رسوله مونږ ته ووایې چې سی اډر کوه مونږ به کوو، تاسو به مونږ له خدمت کوئ، کار به کوئ. وی او یو کارم پرېښې دا به زه کوم. وی څه دی؟ وی خشاکم یېر شو چې تاسو دا خوراک پخوئ او دا پخلی کوئ، دی له بسلا او پسه پخوئ، دی له خشاک پکار دی. خشاک به زه نه د الله رسوله په تا به مونږ خشاک کوو او ته به د خشاک ګېډې مونږ له راوړې؟ بلکل داسې نه کېږي. قسم دی حضور پاک په خپله ځنګل ته لاړ او هلته یې خشاک وکړ په خپلو مبارکو لاسونو او خشاک یې ملګرو ته راوړو په میدان وطن. څومره ښکلې خوی دی. وایه تاسو د کلي یو کوټینې یو راکوټې مشر به ده وکړي، خشاک به راوړي. د جومات یو امام به ده وکړي، د قوم یو ناظم صاحب، یو مشر، یو سیکرټري صاحب به ده وکړي د ملګرو سره. اوس هم ډېر ملګري سیل لذي یو خوا بل خوا چکرې وایي، چېته دا مشر کړي چې ورېږه زه هم د سره کار کوم. دا د حضور پاک خوی، څومره لوړ خوی خدای ورکړی دی چې د ملګرو نه ځان اوچت نه حسابوي، حالانکې څومره لویه مرتبه یې د خدای. لا یمکن الثنا کما کان حق، هغه صفت یې نشم کولی چې کوم د پیغمبر د شان سره مناسب دی. دونه به ویم چې بعدس خدا بزرگ توی قصه مو چې بس مختصره قصه دا ده چې د خدای نه پس دی لوی شان. قصه مختصر دا شو، دومره لوی شان او خشاک په خپله راوړي. دا عاجزي ده په پیغمبر. قسم دې په دې د صحابو وړونه ګټلي وړونه. ته ملګرو سره عاجزي کوه، ښه سلوک ورسره کوه او محبت ورسره کوه، په دې زړه ګټلي کېږي. په زور زبردستۍ نه ګټلي کېږي. که ته په نوکرانو باندې په ملګرو غوسې کې داسې وکړه داسې، نو ستا د یرې به بلکل دوی دا کار کوي. په بچو باندې غوسې کې، نو ستا د یرې او ستا د احترام د وجې نه بلکل دا کار کوي. خو کوم چې په مینه او په محبت زړه ګټلي کېږي، زړه د مینه محبت، زړه په والو ټکولو په کنځلو نه ګټلي کېږي، زړه په غوسو نه ګټلي کېږي، زړه په مینه ګټلي کېږي. دا په حضور پاک کې ډېره زیاته، زړه په ښو اخلاقو ګټلي کېږي. دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېر زیات. په لاره چې به ته څومره لویه مرتبې وه، د سپینګیري نه به نه مخکې کېږي. او مونږ ته هم دا ویلي دي لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، چې چا زمونږ په مسلمان په کشر په سر د رحم لاس کې نه خود رحم یې ونه کړ او د مشر عزت یې ونه کړ. دا زما طریقې ونه د امت ته مخوله په دې طریقه که امت ژوند تېر کړ. کم اخلاق چې د حضور پاک قسم په خدای که په دې معاشره کې به خلک یو بل ته ورته غاړه وکړي، خلکو یو بل سره به مینه کوي. مینه یو ځل په یو جهاد کې حضور پاک مبارک ولاړ دی او صفونه یې نیول، غش یې راواغېسته او هغه غش یې داسې راښکه چې صفونه نیغ چې صفونه یې نیغول. نو هغه زمانه کې خو به د چا کمیسونه نو څادر به یې والې، پرتوب په ځای به یې لنګ والې او د کمیس په ځای به یې څادر په ځان اچولي. یو صحابي و د هغه نه څادر غورځېدلې. نو حضور پاک چې غش یې راښکه، نو د هغه په خېټه غش یې راښکلی شو. زخمي نه شو، خو لږ په خېټه یې غش یې راښکلی شو. چې راښکلی شو، هغه نیغ د صف ته راووت. وي د الله رسوله ما له د خېټه خوږ کړه. رسول الله مبارک وفرمایه لکه ما خو نه ده خوږ کړې، خوږ شوه، دا خو ما هسې غش یې راښکه صف مې نیغه په غلطۍ به ستا خېټې سره جنګېدلې.
وینا دما خېټه دی تاسو نه خبر رسول الله مبارک او فرمایل ډیره خطر راشه دما خېټه باندې تم راکړه بدل ولا به بالکل معلوم بدا صحابه حیران شو چې ته د حضور پاک صحابي صحابه خو په پیغمبر ذات قربان دا جهاد چې کې خورده د برکت ده کې موږ خدای نه دی لیدلی دا موږ ته پیغمبر وایي چې جاهدوا فی سبیل الله دا خدای په لار کې جهاد وکړي موږ الله نه دی لیدلی دا قرآن هم موږ ته دخول دي چې الله کتاب دی موږ خدای پاک خپل نه دی لیدلی نو ته پیغمبر نه خو موږ ځان قربان او بچي او خدای ته قربان او ته وې چې زه نه بدل علم هغه صحابي وی چې دا خو د مبارک پیغمبر وینا ده چې څوک چا سره دا چلو کی نو خوښه ده کې بخي او که بدل دی دا خو د حضور پاک وینا ده نو زه بدل خلق حیران شو چې خدای دا څنګه صحابي دی دا څنګه مرګره دی رسول الله مبارک مسکی او صحابه ته چپ شي زه په خپل وګده چا بدل اخرت تولل نه غواړم اعلان کړی دی په دې موقع رسول الله مبارک وی کده چا په ما حق پوری راشه حق بدل تخلاص زه خدای له روغه غاړه تلل غواړم او بیا به په هغې کې دعا کوله یا الله که چاته مې ضرر رسولي په لاس او په ژبه پروردګاره زما دا ضرر د هغه دپاره د رحمت ذریعه وکړه چاته مې نقصان رسولي دا ورته د رحمت ذریعه وکړه لیکن پیغمبر مبارک بداوی چې زه الله له لاړ شم چې بالکل روغ سینه او روغ زړه لاړ شم چې د چا پوټې بدل په معنی پورې راشي باندې بدلې وکړي په دې راغلی ظالم بدل ما له دې په خېټه فکر خلاص کړی رسول الله مبارک ضرور راشي چې سب حضور پاک وتا خېټه مبارک ښکاره کړه نو دې صحابي ور منډه کړې او د حضور پاک خېټه ښکلولې شروع کړه یو طرف بل طرف اردت هذا یا رسول الله دا الله رسول دا مې مقصد و چې ستا دا مبارک خېټه ښکل کوم یو موقع راته خدای راکړه که داسې مې وي چې خېټه ښکاره کړه نو خلکو به بې ادبي کوي او ممکن ده چې ستا به هم خوښه نه وه نو ما له خدای موقع راکړه زما مور پلار تا نه قربان زما بچي ښځه تا نه قربان زه به تا نه بدله نه دقسې په یو موقع رسول الله مبارک اعلان وکړو که د چا په ما بدل پوري بلکې یو صحابي دی په دې املا غزار ورکړه هغه نه غدري د الله رسول زه خو کړم زه به درنه بدله لم هم دقسې مسله و صحابو وي دا ته څه کې وینا ده خو د پیغمبر مبارک وینا ده چې څوک چاته تکلیف ورسوي بدل دې ته اخیستی شي قرآن وایي زه بدله لم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم قال چا بدل ورکې نو ورکولی شي هغسې به ورکې چې څنګه تا سره هغه کوي زه به بدل اخلم بیا هم خلک حیران دي وی ښځه راشه صحابي ورته وي د الله رسوله چې تا ما له غزار راکړو زما ملا بربنډه وه ستا به ملا خو صادر دی رسول الله مبارک زر ورته ما ملا ښکاره کړه که بل څوک یې څه به وي مړه ما په قص خو نه یم ما خو سره خوش طبیعتي کوله هسې غوبل دی جوړ کړی خلک داسې وایي که نه زری و خپل املا مبارک اخکاره کړه هغه صحابي را په ټوپ شو او د پیغمبر مبارک مهر نبوت او املا ښکلولی شروع دا مې مقصد و د الله رسوله زه به تا نه ګزار وباسم تا نه به نه وباسم زما مور و پلار تا نه واقع لیکن د حضور پاک ښکلې خوی ته څومره ښایسته مزېدار خوی چاته ضرر تکلیف پیغمبر مبارک نه دی رسولی نه په کور کې نه ماشومانو سره نه بار هر چا سره خندا کړې ده او خوش طبیعتي ورسره کړې داسې توند تروش طبیعت یې هم نه لکه د بعضې سړي سخت طبیعت یې څوک ورسره نږدې کېدی نه شي یو سړی راغی یو منافق و خراب سړی و ځکه پیغمبر مبارک ووی دا بئس ابن العشیره دا سړی خراب سړی ټیک نه دی او چې راغی څنګه پیغمبر سره کېناست مبارک سره نو ظالم خیرم وکړه نو څه وایي السلام علیک ته دې هلاک شي الله مې داسې وایي چې پیغمبر مبارک یې پې نه کړ السلام علیک الله مې پټ غوندې وي نو السلام علیک معنا خدای دې هلاک خیر یې وکړي چې څنګه دا او پیغمبر مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې وکړې ډېرې پستې او ډېرې نرمې خبرې او عایشه
حبشي بي له غصه ورله او ته څه وایي بل السلام علیکم وعلیک اللعنه تا دې خدای تباه کړي خدای دې تا هلاک حضور پاک عایشې ته عایشې دا څه کوې وایي تا ونرېده چې د تا ته خیره وکړه وایي ما ورته ووایي چې علیکه د هغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي او زما هغه د هغه په حق کې قبلېږي وایي د الله رسوله چې هلته را روان و نو تا وایي خراب سړی دی او چې تا سره مجلس کې کېناسته نو بیا دې ورسره دومره نرمې پستې خبرې وکړې دا ولې وایي عایشې دا د کله نه زه د ژبې نه سپک لیدلی زه خو د ژبې نه سپک نه یم زه خو به خلکو سره نرمې خبرې کوم چې زما نه څوک نفرت ونه کړي زما نه څوک کرکه ونه کړي نرمې به اوس هم ګورې تاسو ته وایم په مجلس کې نرمې پستې خبرې خلکو سره کوئ که د پیغمبر خوی خوښي نو په مجلس کې نرمې پستې خبرې کوي بعض انسان په مجلس کې چې ورسره کښېنې نو ټک به درکوي داسې خبره به کوي چې ستا ړله به یو ډز ورکوي هلکه وي داسې خلک کښېني داسې اورونې به درته کوي داسې الزام به درته وي عیب به درکې راوباسي او داسې خبره به کوي چې ستا زړه ودړدوي او خفه دي کړي دا په شریعت کې ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم دی مسلمان ته به سپک نه ګوري مسلمان به هغه که څه عیب وي نو پټ یې راوغواړه او د عزت په شکل کې ورته ووایه چې ملګري دا یو شیخ نه دی دې نه ځان وساتي نو ته به ټکونه ورکې په مجلس زموږ مولیانو کې هم ګورې دا شته خفه کېږې مه شیطان خوار چا پسې لګېدلی زموږ بعضې مولیانو صاحبانو کې هم دا شته چې ورنږدې شي ټک به درکوي خوري به دی غپ غپ ورپسې کوي ته ما دا مولا ډېر بدي شي په شیشه به دې هم غیبت کوي دا ښه سړی نه دا خراب سړی د هغه کوشش به وي چې دا خلک به د بې اعتماده شي او دا خلک نه و چې دا ټول خلک ماله راځي دا کبرجن دی دا حاسد سړی دی دا بغضي انسان دی او دا په مجلس کې چې خلکو ډېر ټکونه ورکوي او په تقریرونو کې هم بعضې خلکو پسې اشارې کوي دا ډېر سخت جرم او سخته ګناه ده دی رضي خدای په امن او امان کې ساتي زه اکثر طالبانو ته وایم چې د دې مولا نه سبق مو نه وایه دې مولا پسې چې شاته مونځ مو نه کوي څنګه د پیغمبر په سنتو روان دي خلکو ته د پیغمبر طریقې ښیي او په خپله پې عمل نه کوي یو څوک ورځي به ټک په بیا اچوي یو څوک ورځي ستغه به ورته وایي او په شیشه به هم داسې خبرې کوي چې په هغه مولیانو بېعزتي به مقصد وي هلکه څنګه مولی مړه تاله خو په کار دا دي رسول الله مبارک خو منافقین هم ځان درته راغېستل مسلمانان مې هم ځان ته رانږدې کول د رسول الله مبارک صفت په پخوانو کتابونو کې تیر شوی دی او په قرآن شریف کې الله صفت کړی دی او په پخوانو کتابونو کې چې د پیغمبر صفت واغسو دی به د ژبې نه استغني په ژبه چاته ضرر به نه رسوي کنزلمار به ني کنزلې به نه کوي غیبتونه به د خلکو نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي او که څوک ورسره بد وکړي نو د بدو بدل به په بدو نه ورکوي بلکې عفو به کوي او معافي به کوي دا خوی ځان کې پیدا کول پکار دي زه ځان ته هم دا دعا کوم زم خدای دا خوی ما کې پیدا کړي او تاسو لپاره هم دا دعا کوم چې خدای پاک داسې ښکلي خوی تاسو له د مکې مکرمې د فتح سفر فتح د مکې 10,000 صحابه کرام روان دي او د رمضان میاشت یو ډېر دوم دام سره خلک روان دي دوم دام سره او د مکې خلکو ته پته نه لګي او ګونګوسې ولګېده چې پیغمبر علیه السلام را روان دی په مقام لګي یو ابو سفیان دی دغه وخت لا مسلمان نه دی کافر دی هغه ابو سفیان چې په احد کې د کافرانو سردار او مسلمانانو ته څونه تکلیف رسول هغه ابو سفیان چې په غزوه خندق کې غزوه احزاب کې د کافرانو سردار او مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف رسول دی وخت کې د مکې سردار دی ابو سفیان دې سره د یو دوه ملګرو بار راووت چې ګورو اندازالو چې دا پروپیګنډه رښتیا ده او که دا غلطه ده تاسې چې راتلل نو مخامخ نه یې اورونه ولیدل اور به لیدل نو هغه یو ورته ویل لکه دا خو ډېر لوی اور دی دا خو داسې ده لکه چې د عرفې په ورځ باندې خلک په عرفات کې راجمع شي او د غرمې اور به یو ځان له ډوډۍ داسې دی لکه بل ورته وایي دا پلانکې قوم دی هغوی تنورونه اچولي دي نه نه هغه قوم لږ دی دا ډېر اور دی دوی د لرې ځای نه لوګي لیدل پوه شو دې کې د حضور پاک یو څو صحابه دي
هغوی غیر چاپېره ګرځي څوکیداران صحابه دي چې اندازه وایي چې په پیغمبر مبارک او په لښکر څوک حمله ونه کړي هغوی ولیدل هغوی چې څنګه ولیدل بس هغوی کلک ونیول او ګرفتار یې کړل او چې ګرفتار یې کړل نو رسول الله مبارک ته را روان کړل بس دې پېښ شو چې پیغمبر علیه السلام له څنګه را روان کړل او په لاره راځي دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحیح بس هغه اس ته پونده ورکړه او دې صحابو ته وی دي ودروي ما پورې لغونده او هغه اوس غلول پیغمبر علیه السلام وی د خدای خاطر کې لګی راته ودروي ګوره که حضور پاک له اور سید الماته پتر معاف کړي لک صبر وکې ما دي توري ته لک صبر وکې خو خیر هغه په من نبی حضور پاک له رسول او چې څنګه پیغمبر مبارک له او رسول حضرت عمر سے ورسه الله رسوله ما ته لګواله یو مرکین نه کنه د خود نو زړس سورې کړې دي او خود کې او یا شهیدان شوي دي حضرت حمزه دی یاد نه دي خندق کې څونه تکلیفات د محمد رسول دي الله رسوله لګ مهرباني وکړه ما دي پوری ایمان یو مرکین حضرت عباس وصل رضی الله عنه دی پټ مسلمان او په مکه کې دغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس وګوره چې داسې دشمن سړي له په مخه ورغی داسې دشمن چې ټول عمر یې د کافرو سرپرستی کړي او د مسلمان سره جنګونه کړي او تعالی په ګوتو درغی نو ته به سره څه کوې لیکن د حضور پاک اخلاق او خوی ته وګوره بالکل یې معاف کړه مسلمان شوی نم دی او بیا معاف کړه او بیا په پیغمبر علیه السلام حضرت عباس ته عباسه بویه زه په دغه غونډۍ ودروه چې دا د مسلمانانو لښکر دی چې ده وویني دلته یې ودروه ظاهر کې د خولې نه د ایمان اسلام خبرې وکړې او ابو سفیان وایي دړه نه راکې اسلام نه وننوتې دا دړه د مسلمان چې دا د مسلمانانو لښکر دی او لښکر دی نو دې څه وایي عباسه دا څوک دی وایي دا پلانکې قوم دی جنډه پلانکې سره نو دې خو لا دړه د مسلمان نه دی د پیغمبر مشري لا نه منلې دا وایي په دوی مې څه بله ځي دا څوک دی دا پلانکې قوم جنډه پلانکې سره ده د خپل کار به کوي بله ځي دا څوک دی دا انصار دی جنډې چا سره ده عبدالله ابن رواحه سره ده ډېر لوی لښکر نو چې عبدالله ابن رواحه څنګه ابو سفیان ولیده نو یو ټس یې ولا ورکړه نو څه وایي ورته وی اليوم یوم الملحمه اے ابو سفیان نن د جنګ ورځ ده که نه راوځه که نه میدان ته نه نن د مونږ در پسې راځي نن ورځ ده د جنګ ورځ ده او یو دوه درې ټکي نه ورغلې نو دی ابو سفیان وی افسوس چې نن خو مړ وي نو څه چې دا پیغور خو ما نه وي اورېدلی دې کې بله قافله روانه وه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله وه د هغې مخکې جنډه د سعد ابن عباده په لاس کې وه دا د پیغمبر علیه السلام قافله ده او جنډه د عبدالله ابن رواحه په لاس کې ده خو چې څنګه دا قافله تلله نو ابو سفیان تپوس وکړو دا د حضور پاک ته نو راغی نو ګیله یې ورته وکړه چې د الله رسوله تا ودرېدل چې ما له سعد پیغور راکړه وی څه درته وي وی ما ته یې ده وویل چې نن اليوم تستحل الکعبه نن به کعبه کې قتل و قتال جیز شي حلال بشي نن به جنګ ورځ د غوښې به د خلکو پرېږدو وی کذب سعد ټکي نه دی وی نن ورځ به خدای کعبې له عزت ورکړي خبره همغه ده چې کعبې له عزت به څه میلاوېږي چې کفر ختم شي او شرک پکې ختم شي او بت پرستي پکې ختم شي لیکن پیغمبر صاحب څومره د مینې خبره وکړه او نن به کعبې ته غلافه جوړې کېږي نن د عزت ورځ ده او فورا بیا حضرت عباس وایي وی د الله رسول ابو سفیان له عزت ورکړه بل سړی وي نو څه به یې کړي په توره به یې ټوکړې کړې به قیمې کړې به ځکه دشمن دی دې وخت کې لا مسلمان نه دی وی د له عزت ورکړه وی ښه ده د دې عزت دی چې د کور ته څوک هم ننوتل په امن وی صاحب زما کور خو راکوټی دی زما کور کې خو ټول خلک نه ځایږي وی ښه چې جومات ته هم کم سړی راغی په امن وی صاحب جومات ته هم راکوټی ټول د مکې خلک پکې نه راځي وی ښه چې کم سړی په خپل کور وردن نه شو ځان پسې دروازه بنده کړه هغه په امن وی ځه امن مې ورکړ
نو ابو سفیان په منډه لاړ مکې ته چې مکې ته لاړ نو خلکو ته یې چغې کړې ای خلکه مسلمانان را روان دي ماته د له امن اغوښتی دی یا جومات ته راشئ په امن به یا زما کور ته راشئ په امن به او یا خپلو کورونو ته ور دننه شو ځان پسې دروازې بندې ښځه یې وهنده نومې هم لویه سرداره وه او دا د عتبه لور وه عتبه د مکې په یو زمانه کې یو ډېر مضبوط سردار په بدر کې مردار شوی د هغه لور وه د ښځه وه هغه راووته او چغې یې کړې وایي تاسو ردي وایي زما دا خاوند لیونی شوی دی د ده خبره منې تورې راوالې وسلې راولې مسلمانان به زمونږ په کلي راځي او موږ به په کورونو کې دننه ځان پسې ورونه بندو روضې میدان ته او راغې او د دې ابو سفیان نه د خپلې ښځې ږیره ونیوه ږیره یې ګډې وډې وې قوم راوباسه جنګ وکړه بچي وجنو خو مسلمان نه پرېږدو ابو سفیان ورته وې هندې په قلار کښېنه د هغوی طاقت مو ولید خلک مو په ارام کښېنه ارسلې لحیتي ږیره مې پرېږده نیکبختي ځه کور ته کور ته یې دننه کړه رسول الله مبارک چې په مکه راغی څونه موده پس مکې ته راغی یا هغه مکه وه چې پیغمبر علیه السلام مبارک دې ظالمانو په مکه کې نه پرېښود چې راغی څنګه صحابه په مکه کې لګیا دي خپل طوافونه یې شروع کړل او د بیت الله نه ګیر چاپېره چې کوم 360 بوتانو هغه یې ټول مات کړل یو ډکې ورسره او بوت ته به یې رابراو ابه ماتېده وایي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا نن حق راغی او باطل ختم شو او باطل به همیشه دپاره مټاوېږي ختمېږي بوتان مات شو ټول او بیا بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان یې جوړ کړي درو او د جوارې غشي لاس کې وله ورکړي چې دا جواري د دوی سنت دی دا موږ ته دوی ښولې ده حضور پاک صحابه ور دننه کړي دا بوتان تبار راوغورځوئ هم تبار راوویستل او لاس کې د جوارې غشي او څه یې وفرمایل ای وایي دې مکې خلکو ته پته ده چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جواري نه ده کړې دغې ظالمان دي هم تر بیت الله دننه چې بیت الله بار هر څه صفا شو ستره شو بت پرستي ختمه شوه نو بیا بیت الله ته حضور پاک ننوتېده د بیت الله چابي چا سره وه عثمان ابن طلحه سره او دا هغه سړی چې کله رسول الله مبارک هجرت کو کنه نو دې عثمان پسې لاړه د شپې پټ ورغی وی عثمانه ته زما د کلي زما د وطن زما د رشتې انسان زه روان یم دا وطن پرېږدم او بل وطن ته په پړه مې یو ارمان دی مهرباني وکړه هغه ارمان خو راله پوره کړه وي څه ارمان دی وی تا سره د بیت الله چابیانې دي لږ مهرباني وکړه یو ټیم داسې به وګورو چې څوک ني ما ته د بیت الله دروازه کوله وکړه چې لږ دننه شم پکې یو 2 رکعته مونځ پکې پته نه لګي چې زه به بیا راشم او که به رانه شم او پته نه لګي چې دا بیت الله به بیا ووینم او که به ونه وینم مهرباني وکړه ما له لږې چابیانې راوړه چې دا بیت الله راته کوله وکړه چې ور دننه شو هغه کور ته لاړ او چابیانې راوانسته او رسول الله مبارک ته داسې مخامخ دی وایي دا د چابیانې را سره دي اختیار زما دی که در کولاوم او که نه لیکن نه کولاوم درته دا دې داسې نه تا زمونږ خدایانو پسې بد وې نوی دین دې راوویسته زما دشمنې او تا ته د بیت الله کولاو دقه چابیانې دي خو نه کولاوم درته یقین وکړه حضور پاک ډېر خفه شو او په دې خفګان کې ورته بیا وایي وحي کېږي که نه وی عثمانه په یو وخت به راشي یو ټیم به راشي دقسې اشاره به درته وکړمه چې راشه او رامنډه به وې او درته ویم راکړه چابیانې او راکېږه داسې په اشاره به راځي ښه یو ټیم به راشي هغه وایي ځه نیکبخته اوس دې په خپل کلي کې ځای نشته او دعوې دونه غټې غټې کې چې بیا به په اشاره تاله په اشاره زه راتکم او چابي درکړ وی وخت به راشي را به شي هغه ټیم به راشي ډېر په افسوس ته رسول الله مبارک روان شو خو بیا چې د دې مکې نه ځي که نه مکه خو یې خپل د پلار نیکه کلي و مکه خو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کلي و مکه کې خو یې 53 کاله تېر کړي 53 ساله د پلار نیکه خړپوس یې پکې کړي دي حجر اسود بیت الله شریف صفا مروه حضرت ابوبکر صدیق وایي د غار ثور نه مونږ 3 شپې پس ووتو په لاره ځو که نه
رسول الله مبارک باندې مکې ته بار بار کتل او ژړل داسې به یې شاته وکتل او په ژړا شو او تر هغې پورې به یې شاته کتل چې تر څو د مکې کوڅې او کلي او کورونه زموږ نه پناه شوي ما احبک الیا سم خوښ کلی ماته ډېر مې خوښ ما احب البلاد الیا د ټولو ښارونو نه ماته ډېره زیاته خوښې لولا ان قومک که ستا قوم زه د دې خپل ځان نه نه وې ویستې ما سکنتو نو غیرکې ما به ستا نه علاوه په بل ځای کې ژوند نه وې تېر کړی داسې حضور پاک مبارک په سترګو کې اوښکې ګرځېدې چې د مکې نه ته اوس بیا مکې له راغی او چې څنګه راغی نو عثمان ته آواز وکړي عثمان ابن طلحه ته حق عثمان راغی پیغمبر علیه السلام ته وی عثمانه یاد دې شي ما تا ته ویلي وو که نه چې اشاره به درته کوم رامنډه به یې وکړه ګونجي به راوړې زما په اشاره اوس راغلې که راغلې هغه سر ښکته کړه تا نه ما چابي غوښتې وه ما دې دې رانه کړه راکړه اوس چابي دې واخېسته بیت الله کوله بیت الله ته ورننوت او په بیت الله کې خپل عبادت وکړو او چې څنګه ورننوت او عبادت یې کو د الله د قرآن شریف نه آیت راغی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې هر خپل اهل ته خپل امانت واپس کافر عثمان رو عثمانه راشه ما ته خپل رب حکم وکړو چې تا ته د خپل امانت واپس کړو دا مچابي دیواله دا به تا سره او دا به ستا په اولاد کې تر قیامته پورې چلیږي تا نه به دا څوک نه دې کې ډېره لویه خبره شوه یو خدای اشاره ورکړه چې ستا نسل او نسب به وي پاتې کېږي به اولاد او نسب به دې تر قیامته پورې وي او دیم پیشنګویي وکړه چې دې سره به د بیت الله چابي اوسه پورې هم د هغه سړي په نسب کې هغه چابي را روانه ده خدای پاک مسلمان هغه عثمان الله مسلمان لیکن د حضور پاک خوی ته وکړه که بل انسان وي که نه څو څپېړې به یې دېسي دا ته ما ماله چابي راکړه تا ما ته هغه وخت انکار وکړه ځه اوس کېدي چې دا وجلې لیکن د پیغمبر مبارک خوی ته وکړه او ښځې څه وایي ښځې وایي چې موږ دا واورېدل او دروازې بندې کړې او بچي بند کړل نو موږ وایي چې یا خدای نن کومه ورځ ده نن خو به زموږ عزت تار تار شي عزت به م لوټ شي ځکه دشمن را روان دی او زموږ په کلي حمله کوي نن زموږ عزت به لاړ شي تباه به شي برباد به شي دا به څه کوو خفه وو بلکې موږ وایو چې نن به زموږ د بچو په مخ کې زموږ عزت بربادېږي نن به د رونو په وخت کې زموږ عزت بربادېږي او نن به د خپلو خاوندانو په مخ کې زموږ عزت تار تار کېږي ځکه دشمن خو چې په کلي ورشي همدغه لوبې کوي وی اس چې مونږ هم نه لیدلی وی ماشومانو ته وایي چې تاسو ورشئ چې دا خبر دروغ دی او که دا رښتیا دی نه څه شلک شته نه څه شور شته نه څه چغې شته وی ماشومان هم د کورونو نه بهر وویستل چې ماشومان لاړل واپس رالل وی هغه مسلمانان خو راغلي دي وی څه کوي وی هغې خو لګیا دي د بیت الله نه طواف کوي او تورې او نیزې یو طرف ته یې غوري څه خشته خوي او ښه باندې ټول مکې باندې یو څو کسان وو چې هغې د پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخۍ کړې وې هغه مباح الدم و هغه یې مړه کړل باقي ټول مات دغه هندا کومه هندا چې په احد کې د هغې د لاسه کومه سختي شوې ده حضرت حمزه رضی الله عنه چې د حضور پاک مبارک تره د سید الشهدا د هغه نه یې پوزه پرې کړې د هغه نه یې سترګې رایستې وې د هغه نه یې غوږونه پرې کړې د هغه نه یې شونډې پرې کړې وې د هغه نه یې زړه رایستی و په هغې یې چکونه لګولي د هغه نه یې اینه رایستې وه په هغې یې چکونه لګولي وه هغه زړه و اینه یې خوړل خو تېرې یې نه شو واپس یې الټی کړل او د هغه د دې اندامونو نه امیل جوړ کړی و تار کې یې اچولي و او هغې په غاړه کې یې اچولي و او ګډېده به خوشحاله وه دا هنده د عتبه لور د شیبه رویرا د ولید خور او د ابو سفیان ښځه څومره سخت جرم لیکن ښځې راغونډې شوې چې موږ ایمان لرو موږ مسلمانېږو نو چې یو کور کې راغونډې شو حضور پاک ته اطلاع وکړه وی راشئ زنانه سره بیعت کوي خو ګورې پیغمبر علیه السلام د لاس بیعت پردو ښځو سره نه دی کړی د ژبې بیعت به یې کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو پیغمبر علیه السلام دې ټولو ته وفرمایل وی داسې وکړئ چې یو مشره کې
چې هغه ما سره کومې خبرې وکړي هغه د ټولو دپاره دا هنده مشرم و دا ابو سفیان ښځه و د سردار ښځه وه نو دې ځان په بورقه کې په پړونو کې پټ کړی و چې هسې نه ما ونه پېژنې که ما وپېژنې چې دا خو هنده ده ځکه د کلي ښځې به پېژندلې دا مخ د مخ پردې په هغه زمانه کې چا نه کولې نو زما توبه نه قبلېږي نه به ما معاف کړي ځکه چې ما ډېر زیاتې کړې دي د حضور پاک تر سره نو ځان یې پټ کړی و په څادر په پړونې کې چې ځکه په تېر کې چې دا وبخښلی شم معاف شم نو دی مشره کړه دا هنده نو حضور پاک ورته وي مشره مو دا ده وي او وی دې باندې زه یو شرطونه لګوم دا به ستاسو د ټولو دپاره وي ښه رسول الله مبارک هندې ته وی لومبی شرط خو دا چې شرک به نه کوي الله له شریک به نه ګوري څه وایي دا خو سرداره ده د مکې د سردار لور ده په سردار واده ده دوی بادشاه ده وي دا شرط دې موږ ته منظور دی وی موږ د دې بوتانو ډېر عبادتونه وکړل موږ له یې څه راکړل دا منظور ده بیا ورته څه وایي وی زنا به نه کوي په ښځو دا شرط او ورته وي داسې کار دی چې دا شرطونه به موږ مه لګوه ښه دا چې تا ته مخامخ ناست دي ټولې یې تربورانې دي ټولې ستا د قوم ښځې دي شریف قوم لوڼه ښځې دي او د شریف قوم لوڼه خویندې ښځې دې ناکارۍ نه کوي رسول الله مبارک حیران دی چې دا لا څنګه ښځه هم بیعت کوي مسلمانېږي عمره جوابونه هم راکوي بیا ورته څه وایي وایي بچي به نه وجنې ښځو به دا ماشومان ښه او ورته څه وایي وایي موږ بچي نه وجنو ښه وایي موږ ماشومان لوی کړل او تاراله په جنګونو کې مړه کړل دا لا څنګه ښځه جواب راکړي بیا ورته څه وایي وایي غلا به نه کوې ښځې د خاوند نه کله کله شی پټی کوي غلا به نه کوې نو دې خو ځان پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته وی د الله رسوله وي زما خاوند دی ابو سفیان لږ بخیل غوندې دی نو که زه د هغه نه څه شی پټومه او د هغه په بچو یې لګومه نو دا به هم غلا کې راځي بس رسول الله مبارک پوه شو چې وی زما خاوند ابو سفیان نو پوه شو چې دا خو هنده ده وی انت هند بنت عتبه وی ته هندی څه د عتبه لور بس دا پر پیدا شو اوه دا خو زما د خولې نه د خاوند نوم ووت دا الله رسول الله ما ځان پټ کړی چې که په دې ډله کې وبخښلی شم او معاف شم ما ډېر ظلم کړی ما ډېر زیاتې کړی خلک دشمن وجني خو داسې نه کوي لکه دا ما چې دشمن سره څه کړي ستا ترو حمزه زما پلار یې وجلی و په بدر کې به ټیک شو ما دې بدل واخېست سړی مې ورته ولمسه بدل مې واخېست لیکن داسې نه وه په کار چې دا ما څه کړي ما ستا د تر په میدان کې ټک ټوک کړی دی قطرې قطرې کړی دی ما ډېر زیاتې کړی ما ظلم کړی زه هند دی رسول الله مبارک وفرمایل وی چې دا کوم شرطونه مې ولګول دا منې وی دی ټول د سیل مې معافیه الاسلام یهدم ما کان قبله بس چې سړی کافر مسلمان شو چې مخکې څه ګناه به ټوله ختم دې ته خوی وایي کنې فاتح راغلی د رسول الله مبارک په مکه باندې او دشمن یې په لاس کې دی پکار دا دی چې خپل وس یې پې کړی لیکن پیغمبر علیه السلام معاف رحم پر رسول الله مبارک ډېر خوی د حضور پاک ډېر زیات مزېدار خشته ښکلې خوی وله خدای پاک او په دې سفر کې چې په لاره راځي د رسول الله مبارک یو دوه رشته داران دي یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه د ام سلمې رور دی او بل یې د تره زوی دی د هغه نوم ابو سفیان دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب د تره زوی دی پیغمبر علیه السلام له خوشخبري چا راوړه چې د الله رسول هغه د تره زوی دی او د ترور زوی دی را روان دي مسلمانېږي خلکو دا مطلب و چې دا اطلاع ورکړو پیغمبر مبارک به خوشحاله شي ځکه چې د دې دواړو دپاره رسول الله مبارک ډېرې دعاګانې کړي دي لاس به یې پورته کړ یا خدایه یو مې د تره زوی دی بل مې د ترور زوی دی یا الله دا خو مسلمانان دی د ماشوموالي د لوبو ملګري دا د ماشوموالي د لوبو ملګري خلکو ته ډېر ګران دي دا د خلکو ډېر خوښ الله دا زما د ماشوموالي د لوبو ملګري خدای دا خو مسلمانان یا خدای چې دا دوزخ ته ځي خدای دوزخ ته یې مبوځي دعاګانې به یې کولې نو چې کله دوی راتلل او مسلمانېدل
نو صحابه په منډه راغلل له حضور پاک له زیرې ورکړه وی د الله رسول مبارک شه هغه تر زوی د مسلمانېږي او د ترور زوی د خو چې دی واورېدل وی دا مال رانه ولېږولې دوی چې رانه شي د دې توبه نه قبلېږي د دې مسلماني نه قبلېږي صحابه حیران شو چې خدای داسې چل وی هغه د تا چې دعاګا بس وی ما دعاګانې هم کړي دي عرض مې هم کړي دي خو بس دا به ما له نه راځي د دې توبه نه قبلېږي اوس مقصد خدا دی چې توبه قبوله نه شي خدا به مري وجلې کېږي سفارشونه شروع شي یو راځي سفارش کوي نه قبلېږي ام سلمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک بیبي پیغمبر علیه السلام ته کېناستې د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې پردي دې معاف کړل او دې نه معاف کې د لویو صحابو قاتلان دې وبخل او دې نه بخې دا خو هغه دي چې تا وله دعاګانې کړي دي نو په دوی ته رحم نه کې حضور پاک ورته وفرمایل ام سلمې بالکل به مې معاف کړي وو خو دوی زما د خدای بې عزتي کړې ده زما چې کړې وه ما به معاف کړي وو دوی د الله بې عزتي کړې ده او څه دي وی دا یو تا ته معلوم دی شاعر د شاعر او زما د قرآن او د جبریل هغه سپکې په شعرونو کې ویلي دي چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک لګیا دی هغه اشعار وایي نو که زما د ذات وی نو بیله ده زما د پیغمبر یې ټوکې کړي پیغمبري خو د خدای نعمت دی ما دی راکړی د خدای مانت دی ما سره جبریل پسې بد ویلي اسلام پسې بد ویلي دي تا معاف کړه او دې بل ته مې وې دې بل ته چې ایمان راوړه او مسلمان شه د خدای پیغمبر یم او تا ته خو پته ده زما دوست دی زما شومالي دوست مې چې زه رښتونی یم زه دروغجن نه یم نو ته ایمان راوړه او مسلمان شوه وی ده ما ته څه وی ده ما ته وی چې که ستا خدای د اسمان نه یو خط را روان کړي او زما په نوم خط راولېږي زما په نوم او په هغې کې لیکلي چې دا پیغمبر ومنه ایمان پرې راوړه بیا دې هم نه منه دونه هتک او بېعزتي کړې ده ای د پاسه معاف کړم نه معاف کړي چې ماله را نشي هغوی ته چا ووې خبره خطرناکه ده مراد دی هغوی څه وې هغې وي موږ د یارې نه اسلام نه راوړو بس موږ اسلام دړه نه منلی دی او دړه نه منلی چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی موږ ورځو که موږ وجنې مړه دې هم کړي موږ واپس کفر نه نه نو حضرت ام سلمې ورته وې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها یو شی درته ویم وی پیغمبر علیه السلام ډېر لسوال دی ډېر رحم دی ډېر ښکلي خوی خدای ورکړی تاسو ورشئ او دې مخې ته ورته کښېنئ او که مخې د نه واړو نو دې بل طرف ته وله راشئ او که بیا مخ واړو بیا ورته دې بل طرف ته کښېنئ او یو آیت درته ښیم دا ورته دا هغه آیت دی چې کله د یعقوب علیه السلام او د هغه د ورونو یو بل سره ملاقات وشو د یوسف علیه السلام نو باز دغه وخت کې د یوسف علیه السلام خو ورونو سره ظلم کړ ورونو خو سره ظلم کړ او کوی ته یې غورځول او دې برداشتګاو نه نو چې یعقوب علیه السلام بچي مخامخ شو د یوسف علیه السلام رونه نو یوسف علیه السلام ته څه وایي تالله لقد آثرک الله علینا وإن كنا لخاطئین ای یوسفه زموږ د قسم چې تا له خدای په موږ فضیلت راکړی ته په موږ باندې موږ غلطي کړې بس د یوسف علیه السلام رونو خپل ورور ته داسې ویلي یوسف علیه تاسو ته داسې نو چې هغه یوسف علیه السلام ته خپل ورونو ووې یوسف علیه السلام ورته لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم هېڅ ملامتیا د باندې نشته زما رونو یې زه خدای ته تاسو ته ووایئ دوی چې رالل پیغمبر علیه السلام ته هغې ته مخ دې طرف ته رالل چې دې خوا راته وشو داسې دې مخ واړه وی دې خوا راله چې بیا دې خوا راله حضور پاک ته دې بل طرف ته مخ واړه دوی دې بل طرف ته رالل او هغه آیت یې ورته ووایي تالله زموږ د قسم په خدای لقد آثرک الله علینا ای پیغمبره تا له خدای په موږ ډېر غوره راکړې د پیغمبر یې موږ امتیان وإن كنا لخاطئین موږ ډېره غلطي کړې هغه وخت سره غلطي کړې خو چې داسې ووایي نو حضور پاک حق الفاظ ووایي کوم چې یوسف علیه السلام ویلي یغفر الله لکم خدای مو بخښه دا الله معاف کړی لا تثریب علیکم اليوم هېڅ ملامتیا در باندې نشته ده الله مو بخښه الله بخښونکی مهربان داسې خوی خدای ورکړی نن سبا به یو سړی غلطي وکړي نو بل نه به ورشي او ورته وایي ما غلطي کړې ابا نور هم اوچت شي
اب اسمان ته ورسیږي نه بخم نه معاف کوم. او بعض خلک سوي لکه د علماء په علماء نه چې پیغمبر په جرګه راوستي بیا داسې ظالمانه شته. یو قرآن نه چې سل قرآنونه راله راوړي بیا دې نه معاف کوم. قسم دې داسې خلک شته، داسې شته. خلک کم طرف ته لاړل. ته څه شی یې مړه چې تاله خلک درشي شکر نه باسي چې تاله کور ته څوک درغلي، شکر نه باسي چې تاله څوک درغلي او تا نه معافي غواړي. معافي خلک د الله نه غواړي. تاکې رحم نشته په مسلمان باندې. یو ټیک د غلطي به یې کړي، روانې به یې کړي، خو چې تاله کور ته درځي خو خپله غلطي مني، اروانې خپل مني، خپله غلطي مني. نو تاله پکار دا چې بلکل غلطي دې کړې ده، خو یاره چې ماله کور له راځي زره ماله طرف نه معافي. لیکن زمونږ خلکو کې دا شی نشته. یقین په خدای او که دا ماته مخکې ورځو کې هم چا ووي یو سړي چاته ووایي چې قرآن شریف دله راوړمه، وایي چې سل قرآن راوړه چې وایي ما ته دا مسلمان دی که کافر مې دوړه دی، دی د اسلام خبرې کوي. د قرآن بېعزتي وکړه کافر دی، ختم ته طلاق. او دا خو ډېرو خلکو ویلي دي چې عالم دله په جرګه راولم، وایي چې پیغمبر هم راولې نه منه. دا د پیغمبر بېعزتي کوي. همړه ته څه شي بوتله ته پیغمبر ته رسې. ستا د خاندان او قوم یو ځای که قسم په خدای پیغمبر خو ډېر لوی دی چې پیغمبر په کوم خر د پاسه سورلي کړې ده، قسم په خدای که د هغې خر د خپې دوړې ته هم ته ورسېږي. کبر ولې کوې؟ لویي مه کوه، په کبر الله خبر کړي. شکر وباسه چې تا له یو سړی کور له راغلی، تا ته ما معاف کړه. د خدای در له چې سړی راشي نو الله معاف کوي. د خدای نه لوی سړی لوی ته د لوی ذات دی. دا به نه کوې. زما بیان چې څوک هم اوري او څوک هم دا بیان اوري نو زه وایم چې زه هم پرې عمل وکړم او تاسو هم پرې عمل وکړئ. ښه خوی به استعمالوي انشاءالله، ښه اخلاق به استعمالوي. کور کې د ملګرو سره دشمن سره به هم ښه خوی استعمالوي. او چې دله یو سړی راغی او ما معاف کړه زه به ما بخلي. رسول الله مبارک په درېو څیزونو قسم خوري او پکې دا دی چې کم انسان څوک معاف کي او خپله عاجزي وکړي او ځان عاجزه کړي دله به خدای عزت ورکوي. من تواضع لله رفعه. د خدای لپاره عاجزي وکړي الله به دې معاف کړي. داسې خلک په دنیا کې شته. توبه به وباسي. قسم په خدای پرون ما ته چا ډېره پرون و کابل وړلو قسم مې وخوړه په ممبر پې مې چې خطا نه شم. یو سړي ته مې وویل چې راځه مړه منزل وی مونځ ته کس دی هغه مونځ دغه داسې وی بل سړي ته مې وویل چې د خدای نیکبخته راځه ذکر لزو ذکر لا پلانکي ځای کې ذکر کېږي ذکر لزو وی ستا په هغه ذکر کې مې هم داسې داسې کړي. وی دا مسلمان دی که کافر مې مرتد کافر. کم طرف ته خلق لاړل. دا شکر دی چې خدای کاڼي در باندې نه ولي. دا شکر دی چې خدای غضب او قهر در باندې نه راولي. وی ګیس نشته. شکر وباسئ چې خدای در باندې د ځمکې دا اوبه نه وچلي. موږ په کم طرف روان یو؟ موږ څونه باغیان یو د خدای نه. دا ولې موټر شوی دی؟ دا ولې 10 روپۍ شوی دی؟ دا ولې د بینک پیسه شوې ده؟ دا ولې کور پوخ دی؟ دا ولې 2-3 نوکران دي؟ دومره د نشان خطا دی چې ته نن خدای نه پېژنې، د خدای رسول نه پېژنې، قرآن نه پېژنې. مولیان خو وروستو خبره چې مړه مولا داسې مولا داسې. دغه ګیلې زمونږ نشته. خلک وایي مولا پسې خلک خبرې کوي. مې پرېږده دغه خبرې وروستو پاتې شوې. اوس خلک خدای ته سپک ګوري، مولا پکې څه شی. کومه دنیا ته پاتې شو، کومه دنیا ته د دجال زمانه را روانه. ګیرو پورې نخرې، علماو پسې نخرې، جوماتونو پسې نخرې، مدرسو پسې نخرې، طالبانو پسې نخرې، ذکر پسې نخرې، ذکر پسې ذکر. قسم په خدای جومات کې ناست مې یو سړی دا بله په ټېلیفون وایي په دې ذکر کې مې داسې داسې د خدای نوم دی ذکر، د خدای ظالمه دا کم کفر دی وکړه. کفر هم کفر وي، دا کم کفر دی وکړه. خوله کې سوچ وکړه کوم ځای ته لاړې. ته د خدای نه لوی؟ تا به خدای نه رانیسي؟ مرې به نه، قبر له به نه ځې، څه به راکوي د سره بیا؟ رسول الله مبارک فرمایي یو سړی د خولې نه یو ټکی وباسي او دې لا یلقي لها بالا، داسې خبره وکړي چې دې ولاړو توجه نه ورکوي، پوټې ورته ګوري او دونه خطرناکوي چې په دوزخ کې به 80 کاله په دې پوټې نه خبره دې غوټې خوري
او دوزخ نه دلته به سره ګوري پرېږدي به دې نه خو موقع ده درکوي یا لګیا یي جي اوس یاره جي اوس څه وکړمه یاره جي بس هغه په غم اخته یم هلته کې زوی دی هلته ښځه ده هلته کور دی هلته پیسه ګټم برکت نشته هلته مقدمه ده هلته اسپتال دی هلته زوی ناجوړه دا خدای ظلم په چا نه کوي دا تا مخکې مستی کړي دي اوس خدای رانیولي کړي دي مستی هر څه کوې ورونو خو الله ته سر به سجود مستی به نه کوو کبر به نه کوو لویي به نه کوو خنداګانې به دین پورې نه کوو شریعت پورې ملا پورې طالب پورې جماعت پورې ګیرې پورې پټکي پورې تبلیغ پورې تسبو پورې تسبو کې مره وی سپیا کې پتار کې چولی سپیا کې هلکه په دې خو د خدای نوم اخیستلی کېږي سپیا کې ویاړئ کم وجاړو مونځ پورې نه خرې بس خدای دې په مونږ کې د رسول الله مبارک اخلاق پیدا کړي او دا زه یریږم زه یم خدای خاتمه بالایمان دا ټول د موبایلو نه دا غم شروع په دې موبایلو کې بعضې خلک لګیا دی او نخرې کوي ټوکې ټقالې کوي پیسې پې ګټي چې خلک زمونږ دا شی ډېر وګوري هغې د وجې نه خلک ډاډه شو خلک روان شو او د پیسو د لاسه خلک برباد شو تباه شو نو د سیرت څخه خبرې نورې پاتې دي انشاءالله بله جوبه به وایم دعا وکړو الله په موږ رحم وکړي یا الله په موږ رحم وکړي خدای په موږ رحم وکړي الله د حضور پاک مبارک په شان ښکلی اخلاق هم نصیب کړي الله د صحابو په شان ښکلی اخلاق هم نصیب کړي الله د بد اخلاقو بدخویه نه په امن و امان کې وساتي خدای که مسلمان ته په ژبه په لاس ضرر رسولي نو خدای مونږ هم معاف کړي او هغه هم معاف کړي زمونږ د ژبې او د لاس د ضرر نه مسلمان له خدای حفاظت او امن ورکړي چې کوم مشران جمدي دي بیماران دي په کورونو کې زنانه دي په دې مجلس کې ډېر بیماران دي الله ټولو له روغ صحتونه ورکړي شفا وله ورکړي چې څوک قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي زموږ یو دوست دی په دې پېښور کې او د هغه تره ناجوړه دی او بیماری دی دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي او الله تعالی وله ترې غریب ډېر بیماره دی او څه اپریشن یې ورته لیکلي دي شاهنواز یې نوم دی د هغه تره دی په دې پېښور کې شوبه کې کار کوي چې الله وله روغ صحت الله چې مونږ ته چې وایي د دعا نو څه چلي که نه بیماري الله ته وله روغ صحت ورکړي عمر حیات کی والده بیماره ده دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي څومره بیماران چې دي الله ټولو له شفا ورکړي خدایا بیماري ستا په لاس کې د الله روغ صحتونه وله ورکړي زما یو دوست دی بیک پرونې ما سره په ټیلیفون خبرې کړې وې شفیع الرحمن صاحب دی اماراتو کې دی مونږ یې بوتلي مو اماراتو ته هغې دپاره دعا وکړئ سب یو کار دی یو اهم کار یې دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ول هغه کار وکړي یو پریشاني ده چې ول الله په خوشحالو بدله کړي او ټول بچي او رشته داران رونه ویرونه الله د خیر او د برکت د عافیت زندګي نصیب کړي چې څومره دې مجلس کې بیماران دي الله ته ول شفا ورکړي بعضې مړي شوي دي دعا کوي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي پرون زمونږ د سلیم زمونږ د جمعې ملګری د قاسم خیل د کندي د هغه ورور جنازې وفات شوی رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي ډېر ښه انسان الله دې وبخي بدرخیل د کندي دلته زمونږ د معراج الحق ده وفات شوی دلته شاته اوسېږي دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي الله یې وارثانو له صبر ورکړي او د میرودو د کندي د فقیر زوی وفات شوی دی الله دې وبخي خدای پاک دې وارثانو له صبر ورکړي او د پیرانو د کندي د ابرار باچا مور وفات شوې ده الله دې وبخي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي او الله ورله د آخرت خوشحالۍ ورکړي او د خټ د کاکړو خالد استاد هغه سکول او وفات شوی دی زه خو ته نه یم خبر شوی الله دې وبخي زمونږ په سکول کې استاد و دا ډریل به یې مونږ ته ښه الله دې مغفرت نصیب کړي بخشیر علي خور په شی کورونو کې وفات شوې ده دا چې څومره مړه دي خدای پاک دې ټول زمونږ نن دلته زمونږ د جمع مانځل راځي دا رضلو نه تورې استاد مصري د هغه خور هم وفات شوی و الله دې ټول څومره مردگان وفات دي خدای ټول وبخي خدای تعالی درغلي دې ته وبخي او ته وارثانو له صبر ورکړي او الله موږ ټول د هر قسمه غمونو او د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي او دلته په دې څلور خیلو کې سهار 10 بجې ستاسو والد صاحب الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي څلور خیلو کې څوک وفات شوي په 10 بجې بخشیر علي خور خدای پاک دې وبخي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي خدای چې کوم بیماران دي روغ صحتونه او شفا ورکړي دعا وکړئ چې خدای موږ د فتنو د دواړو جهانونو په عمل کې وساتي
خدای د مخلوق د شر نه مو ساتي، الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، الله د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي، او خدای د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي. چې څومره زموږ دوستان دي او موږ سره مینه کوي، خدای ته به سره مینه وکړي. څومره زمونږ دوستان دي په بار ملکونو کې د مسافرو ته دعا کوي، اخوانان ډېر په تکلیف کې د اقامو د لاسه پراته دي، نو خدای دې د بار زندگی د آسان او د راحت او د خوشحالو کې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.